أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. نن مو د سوره بقره درس نمبر سلام شروع کو، یعنی سل درس الحمدلله دا د پرابشي. نن د سوره بقره آیات نمبر 188 ترجمه او تفسیر به وکړو. ولا تأکلوا، او تاسې مخوروئ، اموالکم، خپل مالونه، بینکم، په خپل مابین کې، په خپل منځ کې، بالباطل، په ناحقې سره، وتدلوا، او تاسې مه رسوئ، بها، دا مالونه، الی الحکام، حکیمانو ته، لتأکلوا، لپاره د دې چې تاسې وخوروئ، فریقا، یوه ډله، د یوې ډلې مال، من اموال الناس، د مالونو د خلکو نه، بالاسم، په ظلم سره، وانتم تعلمون، په داسې حال کې چې تاسې پوهیږئ. د روژې مسالې شروع دي. د څو ورځې کېږي موږ د روژې مسایل ویایو. نن پکې منځ کې الله جل شانه بالکل موضوع بدله کړه. موضوع یې دا شروع کړه چې تاسې پردی مال مه خوروئ، حرام مه خوروئ. څه مطلب؟ مطلب دا چې موږ ډېر مسلمانان ورونه وي په روژې کې نیک اعمال ډېر کوي. روژې کې حرام نه خوري، روژې کې مونځ کوي، روژې کې هر رقم عبادت کوي. خو چې روژه ختمه شي بیا هر څه بیا کوي، بیا غلط کارونه شروع کړي. نو نن الله جل شانه د روژې مسله یې پرېږدوله او ویې چې مالونه حرام مه خورئ. مطلب دا څنګه روژې کې تاسې ښه کارونه کول، همداسې ټول عمر دا کوه. روژه خو دغې پاره دی یوه میاشت چې دغې کې تا ټریننګ وشي، چې دغې کې تا ټریننګ وشي، صحیح روژې ونیسې، بس بیا د ټول عمر انشاءالله څه کېږي، په نیکو اعمالو کې تېرېږي. نو نن الله جل شانه موږ تاسو ته یایي چې تاسې مالونه په ناحقه، په ظلم سره مه خورئ. حرام مال ډېر بد څیز دی. دغه دنیا کې هم نقصان دی، هغه دنیا کې هم نقصان دی. حدیث شریف کې ارسي چې تا یوه ماړۍ حرامه وخوړله، څلوېښت ورځې ستا عبادت نه قبلیږي. څومره لوی نقصان دی وکړه. بل حدیث شریف کې ارسي هغه بدن چې په حرامو مال باندې غټ شي، هغه وینه، هغه غوښه چې په حرام مال باندې غوټه شي، هغه ډوکی، یعنی په حرام مال باندې تا ټول پرورش وشي، نو دا بدن د دغه لایق دی چې جهنم کې وسوځېږي. دا د جنت ته د تلو لایق نه دی. حرام ډېر بد څیز دی، بې برکتي راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته نصیحت کوي چې تا کې دا څلورې خبرې راغلې، بس تا دپاره هر څه دنه دا کافي دي. که تا ته دنیا نه وي، دا څلور خبرونه در کې وي، ته ډېر شی. اول نمبر چې د امانت حفاظت کوي. دویم نمبر چې اخلاق دې ښکلي وي. دریم نمبر چې رښتیا یایې. او څلورم نمبر چې حلال خورې. دا څلور صفات ځان کې پیدا که، ته جنتي یې. څومره ښکلې نصیحت د نبي علیه السلام تاسې ته. ما تاسو ته بله ورځ هم دا کیسه کړې وه چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله، دا ډېر زبردست انسان تیر شوی. د حضرت عمر رضی الله عنه په لمسیو کې راځي. دا غریب چې کله مړ شو، د مسلمانانو امیر المؤمنین وه، لوی بادشاه وه. د بچیانو ته دنه 11 درهمه پاتې شول. په 11 درهمو کې 4 درهمه، 15 درهمه د په کفن دفن باندې خرچه شول، او باقي دا 6 درهمه چې پاتې شول د 2 زامن وو او 6 درهمه، هغه هم بچیانو ته پوره پوره ونه رسېدل. خو په بچیو باندې دومره حرام هم نه و خوړلي، دومره. بل بادشاه و عبدالملک ابن مروان،
هغه چې مړ شه هغه بچیانو ته په لکاو لکاو درهم ورسېدل. بیا علما لیکي چې یو وخت راغله چې د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله بچیانو به خلکو ته په لکاو لکاو زکاتونه ورکول او هغه خلک چې هغوی ته په لکاو لکاو درهم یې پلار نه پاتې شوي وي هغوی به په کوڅو کې سوالونه ټولول. داسې شوي دي، نن سبا هم شوي دي. حلال ډېر ښکلی رزق دی. پیغمبران څومره اوچت خلک وو، هغوی به حلال رزق ګټله. داود علیه السلام زغرې به یې جوړولې. آدم علیه السلام دیکان وه. موږ تاسې خوږ پیغمبر علیه السلام چې د دواړو جهانو بادشاه دی، هغه وزې به څرولې، شپون و. کولی شول چې الله ته ویلي وای چې یا الله ما ته هر څه الله ورکول، په سکندونو کې به دا غرونه یې ورته سرو زرو کړي وو، خو بیا هم حلال رزق ګټله. حلال رزق ډېر ښکلی عبادت دی. بل حدیث شریف کې ارسي ترجمه یې داسې ده چې حلال رزق طلب کول دا فریضه ده د بلې فریضې نه بعد. یعنی څنګه چې مونځ فرض ده همداسې حلال رزق ګټل هم فرض ده، همدا عبادت هم ده. ولا تأکلوا او تاسې مه خورئ اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل مابین کې بالباطل په ناحقه سره. دغه آیت شان نزول شی دی. دا آیت څه کیسې سره تعلق لري؟ صحابه و دوه، هغوی په ځمکې باندې لانجه وه. یو وی چې دا ما دی، بل وی چې دا ما دی. کیسه نبي علیه السلام ته لاړه. نبی علیه السلام ته ووی چې اوس دا یایي چې دا ځمکه زما دی که نه، دا خو دعوه کوي، نو دا دې ګواهان راولي. که ده سره ګواهان نه وي، هغه وایي چې ما ده، نو هغه به اوس څه کوي؟ قسم بخوري. نو ده سره ګواهان نه و، دا غریب پاتې شو. هغه ته چې وي چې ته قسم وخوره، هغه وایي چې صحیح ده زه قسم خورم. چې کله قسم خوړله نو نبي علیه السلام ورته ووایي چې کسه په مالونو باندې په ناحقه مالونو باندې قسم ونه خورئ. نو صحابي چې دا خبره واورېده شاته شو چې یا رسول الله دا زما ځمکه نه دی هم نه دی. دلته تاسو زړه ته ګورئ د صحابو په باره کې څه هغه رانشي چې والا صحابو به هم یو بل نه مالونه کول. خو نوي نوي مسلمانان شوي وو که نه، هغوی به چې کومې کیسې راتلې هغه موږ تاسې لپاره به الله په هغوی باندې کول چې موږ تاسې لپاره څه شي؟ نصیحت شي او عبرت شي. او هغوی بیا هماسې خلک هم وو چې پته به ورته ولګېده چې دا ګناه دی، ډایرکټ به ترې نه شاته شه. وتدلوا بها او تاسې ما وړئ دا مالونه الی الحکام بادشاهانو ته، حکیمانو ته. بعضې خلک بس داسې چل کوي دغو دواړو لانجه دی، دا خو پوهېږي چې دا هسې هم کمزوری دی، راځه چې ځو هغه ته پولیس سټیشن ته یا ملک صاحب ته یا بل ته فلانکي ته، او ملک صاحب ته یې رینګ کړی وي چې دغسې زما لانجه دی 2 لکه روپۍ دي، یو 100,000 پکې تا ته درکوم، باقي فیصله زما په حق کې وکړه. نو الله پاک یایي دا کار مه کوئ، پردي حقونه مه خورئ. لتأکلوا چې تاسې وخورئ فریقا چې وخوري یوه ډله من اموال الناس د مالونو د خلکو نه بالاثم په ظلم سره وانتم تعلمون په داسې حال کې چې تاسې پوهیږئ. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.